افغانانو پښتنو ورونو که ستاسې دا فکر او دا سوچ وي چې د پاکستان د عیسایي د پوج او د اداره دې وي او خصوصا ښکته پښتنو ته ویم او موږ د ښه ورځ وینو ازادي دې واولو یا د په افغانستان کې امن راشي یا د په ښکته پښتونخوا کې امن راشي نو په تحسیواني قسم کې په دې باره کې زما ویډیو ده او د پاکستان د پوج تاریخ درته وایم چې دا کله جوړ شوی او بل زموږ څومره نظامونه د افغانستان دې پوج دې د عیسایي چپه کړي څومره رئیس جمهورانو زموږ دې ته منت او زاري کړي دغه ټول معلومات در کوم هیله کوم چې دا ویډیو را سره شیر کړي یو دا دی چې هغه زموږ پښتو کې یو متل دی ویم ستوان خوري هم شپیلي وي نو دواړه نه کېږي یا به شپیلي وي یا به ستوان خوري او یو بل متل دی وایي چې په یو کوی کې سپی اولیدلی او دا هغه کوی نه بوکې موږ راوباسو او په دې تمه چې دا اوبه به صفا شي خو تر هغې پورې نه صفا کېږي تر څو پورې چې دغه سپی د دې کوی نه نه راوتې دا اوبه تر هغې پورې به ګنده وي تر څو پورې چې دا عیسایي او دا پوج ختم شوی نه او دا په دې اټک نه یاړولی که تاسې زما نه په افغانستان او په ښکته پښتونخوا کې امن ولید پرمختګ هم ولید او د ضلالت نه خلاص شوې زه د خدای راستي دی واحده طریقه د دې دا ده چې دا په اټک باندې واړوئ او لنګونه ورته واغوندئ او خپل تاریخ ورباندې راژوندی کړئ بل تاسې سره هېڅ حل لار نشته ما ځان غولوئ ما دا قوم غولوئ ما دا ځوانان غولوئ ګورې د پاکستان پوج چې دی پوج دا په د پاکستان آزاد شوی په 1940 کې او د پاکستان پوج یې دله جوړ کړو په 1933 کې نه د پاکستان خو آزاد نه دی یعنې 14 کاله مخکې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې دا پوج جوړ شوی دا د چیش دپاره جوړ شوی پښتنو ورونو په دې ماغزه خلاص کړئ ورشي تاریخ مطالعه کړئ کتابونه وګورئ او کمنټرانې واورئ دا د دې لپاره دې سوربروتو جوړ کړی و چې دلته موږ په افغانستان کې هم تباهي او بربادي وکړي او په ښکته پښتونخوا کې موږ غلامان وساتي او موږ مړه کړي موږ بېعزته کړي او موږ دنیا ته دهشتګرد معرفي کړي چې هغه ټول کار یې کړی د دې پاکستان د ازادېدو نه څه مطلب د دې نه خو انډیا ښه وه که انډیا دلته وه او دا پاکستان نه و قسم دی چې هم به افغانستان پرمختګ و هم به زموږ پښتونخوا پرمختګ کړی مګر همداسې یو شی کینسر جوړ کړو چې زه ورته غټ اسرائیل په نوم باندې دا ریاست ویم دلته یې جوړ کړو او سیه مهربانه نه په افغانستان کې نظامونه پرېږدي او نه په ښکته پښتونخوا کې د کار سړی پرېږدي او نه پرمختګ ته موږ پرېږدي نو چې تر څو پورې دې پسې ډانګونه نه یې راغستي ډانګونه یې پښتنو ښکته پښتنو تاسو ته همدغه موقع ده تنور ګرم دی او په دې اټک باندې نه یې اړولي یا پښتنو چې 15 کاله تېر شي چې 15 کاله تېر شي که نه ولا کې افغانستان کې موږ خیر وینو نه ښکته پښتونخوا کې خیر وینو ولا چې دغه اوسنی نظام دی طالبانو که دا دی بیا ختم نه کړو دا دی بیا ساته چې سبا ورته چا پیسې ورکړي ځکه دا جوړ د دې دپاره دی دا بعضې کسان دلته راشي ما ته وایي ته په پاکستان کې څه کار لري زه په پاکستان کې ښه کار لرم وروره ته د څه رقم خبره کې پاکستان 45 کاله زما ملکونو کې زما په نظامونه چپه کوي زما په افغانستان کې ورشه د جرنیلانو د کرنیلانو خبرې دې واوره ورشه د سیاستمدارانو خبرې دې واوره مسلح دغه کوي مداخله کوي زه به د خبرو حق نه لرم ډېر بیا ښه لرم د پنجابي خلاف یم او دا باید دا پوج ختم شي دا عیسایي ختم شي دا اداره بالکل صفر شي او د پښتنو نه د افغانانو نه نوې اداره جوړه شي چې په کې یو پنجابیان یو دا پاټک باندې واړول شي ګورې افغانانو پښتنو ورونو کله چې ظاهرشاه دلته رئیس جمهور ظاهرشاه د پاکستان جنګ شو د انډیا او د بنګلادیش دغه راله مسله راله بنګلادیش جدا کېدو ظاهرشاه خط ور ولېږلو ورته ویل چې ته زما یو دوست هېواد یې زما ګاونډي مسلمان یې زه هېڅ مداخله نه کوم دې ټول پوج هغه وخت کولی شو چې موږ پښتونخوا قبضه کړی وي خپل تا ټکه پورې خپل وطن هم نیولی مګر ظاهرشاه د نرمیتوب نه کار واخیستو مګر همدغه پاکستان عیسایي همدغه پوج چې کله ظاهرشاه ختم شو داود خان راغی په 1983 کې او سیه مهربانه د هغې نه وروسته داود خان غوښتل چې دې سره ګاونډي تعلق وساتي د یو صحیح انسان په طریقه باندې مګر هماغه داود خان ته په 1904 کې مسلح خلک پیدا کړو او په افغانستان کې د جهاد اعلان وکړو او سیه مهربانه په داود خان په چوړیو په ولسوالیو باندې بیا حملې کولې داود خان ورته ویل چې سم شه خو داود خان بېله خبره ده چې په 1928 کې بیا 4 کاله وروسته په داود خان باندې کودتا وشوه خلقیانو او داود خان ختم شو ګورې د هغې نه وروسته په افغانستان کې تاسې وګورئ ډاکټر نجیب ویډیوګانې پرتې دي هغه ورته زاري منت کول چې یاره موږ سوله کوو موږ نه غواړو چې افغانستان وران شي پاکستان مه کوه دا ټولې ویډیوګانې ته موجود مګر پاکستان تر هغې پورې مجاهدینو ته سلاح ورکوله ټوپک یې ورکولې باروت یې ورکول تر څو پورې چې د ډاکټر صاحب نجیب حکومت ختم کړو کابل یې د خاورو سره خاورو کړو موږ یې تباه او برباد کړو زموږ مستقیم کوم د ظاهرشاه نه چې کوم ملي اردو پاتې وه که مار شی پاتې صفر شو لاړو افغانستان تباه او برباد شو بیا مجاهدین وروسته ګوره د ملا عمر صاحب حکومت راغی د طالبانو ګوره ښه که بد هغه یو بېل سوال دی څوک به اختلاف لري څوک به دغه لري
تاسې وکاته چې په 2001 کې همدغه پاکستان لاړو د امریکایانو د کفارو سره یو ځای شو او سي مهربانه د افغانستان نظام د طالبانو نظام ختم کړ. مولا عمر ورور سي مهربانه ختم کړ، د چوکۍ نه لرې کړل، ته امریکایانو نور خلک راوست. شل ځل بیا کرزي صاحب راغی، شل ځل کرزي صاحب د پاکستان ته دورې وکړې چې یا پاکستان راځه کینو سره د مسایل سره حل کو، دغه پښتونخوا یا پاکستان دغه ټول د تاجکستان او ازبکستان سره یو ځای کېږي، دغه ټول وصل کېږي سره، راځئ دا ټوپک لاره پرېږدو. مګر همدې پنجابي ریاست د آیسای ګوره غاړه کې نه خوده او هم کته چې د کرزي شل سفرو هېڅ نتیجه ورنه کړه. او چې څنګه اشرف غني صاحب کېناستو اولنی سفر یې ګوره تاسې وکتو چې نه انډیا ته وکړو، یو ملک ته ونه کړو، همدې پاکستان ته وکړو چې یاره راځه ما ته یو ګاونډي هېواد یو دوست هېواد یو، راځه چې د جنګ د لارې ټوپک لاره پرېږدو او د امن د لارې لاړ شو چې تم ودانې موږ هم ودانو. مګر پنجابي دهشتګر ریاست او د آیسای وروره چې څه غوښتل امقه کارونه په دا 50 کالو کې کوي په موږ باندې. اوسنی نظام ګوره راغلی دی که نه، دا اوسنی نظام هم دا نه پرېږدي، دې له اوس هم مسلح خلک ټریننګ کوي. او تاسې به وګورئ کال بعد 6 میاشتې بعد بیا به در باندې دغه وکړم، دا 2023 5 میاشته دا ویډیو زما یاده ساتي، دې له هم سردردي پیدا کوي. نو خبره دا ده چې دا تر څو پورې وي او تر څو پورې دا موجود وي او دا هم دا ټک باندې نه اړولي، قسم په خدای دی که نه په افغانستان کې تاسې خیر وینئ او نه ولا کې په ښکته پښتانه خاوره باندې امن وینئ، ټول به مسافره سئ، ټول به ذلیله سئ. همدغه ټایم دی تنور ګرم دی او په همدغه تنور کې ډوډۍ همدغه اوس ښه پورې کېږي. کوته کې ورپسې راوالئ، دغه ویډیو هم در باندې ګورم، کوته کې ورپسې راوالئ او د دې اټک نه ور واړوئ او په خپله خاوره خپل اختیار په خپل مدنیت باندې خپله دغه وکړئ، حکمراني وکړئ. په الله سپارم دا ویډیو مخکې شیر کړئ معلومات نه